ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور. د لوی څښتن تعالی په نامه سلامونه ستړي مسئ. د بلخ د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د دې مهال خبرونو ته مو زه عبدالرحمن عاطف هرکلی کوم. د بلخ ولایت د شولګرې ولسوالۍ اوسیدونکي د دغې ولسوالۍ دننه د سړکونو د کانکریټ اچونې چارو له پیل څخه خوښي څرګندوي او د ولسوالۍ د بازار پراختیا په برخه کې د ښاروالۍ له هڅو او فعالیتونو څخه ستاینه وکړه. د بلخ په شولګرې ولسوالۍ کې د ښاروالۍ لخوا د سړکونو د کانکریټ اچونې چارې پیل شوې. په همدې حال کې د شولګرې د ښاروالۍ یو تن مسؤل وویل چې د اسلامي امارت له حاکمیت راهیسې د دې ولسوالۍ په بیلابیلو برخو کې د مثبتو بدلونونو د رامنځته کولو لپاره هڅې دوام لري. نوموړي زیاته کړه چې د شولګرې ښاروالۍ هوډ لري څو د ښاري ماسټر پلان پر بنسټیز او اساسي کارونه د زیربنا د تنظیف او ښاري خدمتونو په برخو کې په منظم ډول پرمخ یوسي. فعلا هم دو پروژه که آغاز شد از زیربنای جغل‌اندازیش شارغوری شولگره نبوده بود و کانکریتیزی از طرف دفتر محترم یونیتی پیش دارد. ځایي اوسیدونکي وایي د ودانیزو او بنسټیزو کارونو په برخه کې د ښاروالۍ لخوا پیل شوو چارو د تګ راتګ اسانتیاوې زیاتې کړي چې ورسره به د ولسوالۍ د بازار ښکلا زیات او د پرمختګ او آبادۍ لپاره به د خلکو هیلې لا پیاوړې شي. پارسال خیلی یک پروژه که میره گرفته بود از سرک تا چیره پارک خوب جور کردن. امسال الحمدلله این ماندندگی این رم امسال جور میکنه. حساب شهروالی ما خوب الحمدلله. یه قدر مردم با تکلیف بود، یه قدر بازار بود که همین حالا میبینیم فضل خدا آرام واسطه هم دسر از این سرک هم جور شده. برادر این سرک کانکریت هست، پخته هست. مردم از لای گیل و از رقم چیزا آسوده هست. دیگه ان شاء الله همه چیزش ان شاء الله مردم راضی هستن. ورته مهال د شولګرې ولسوالۍ اوسیدونکي هیلهمندي ښیي چې دا رغنیز بهیر دی په همدې چټکۍ او لوړ کیفیت سره دوام ومومي څو د دې ولسوالۍ د خلکو لپاره د ښه ژوند او لا زیاتو اسانتیاو زمینه برابره شي. د ژمي د سړې هوا د رارسېدو په درشل کې په متحده ایالاتونو کې میشت یو افغان له 100 تنو بېوزله کورنیو سره په مزار شریف کې د 3 قلمه خوراکي توکو لکه اوړه، غوړي او وریژو مرسته وکړه. په متحده ایالاتونو کې میشت یو افغان په مزار شریف ښار کې له بېوزله کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وکړه. دا مرستې د دیني عالمانو، ځایي اوسیدونکو او د رسنیو په شتون کې له ترسره شوې مخکینۍ سروې وروسته په شفاف ډول وویشل شوې. د دې پروګرام مسؤلینو وویل چې د دې مرستو د ویش موخه د بېوزلو او معیوبو کسانو سره د مرستې کولو کلتور ته وده ورکول دي. هدف توسعه کمک ما ایجاد فرهنگسازی بود. ما تاجرای زیادی داریم در کشور ما و از دیگر تاجرای ما تقاضامندیم که همین تو برنامه را پیش بیاره و ایجاد یک فرهنگ سازی شود. امروز واقعا خیلی خرسند هستم، بسیار خوشحال هستم که کمک بشردوستانه جناب استاد امروز عکس کردیم. واقعا خیلی خرسند هستم. بسیار کمک ها برای ما رسیدیم، دولی کرایه میشیم. همین کمک ها برای ما برای نیازمندان هم ترسید. په دې مراسمو کې ویناوالو او دیني عالمانو د دې غوره او بشرپاله عمل ستاینه وکړه او د دې ډول فعالیتونو د دوام غوښتونکي شول او دغه راز له نورو مرستندویه بنسټونو او د هیواد له ملي سوداګرو وغوښتل چې له دغه ترسره شوي اقدام څخه الهام واخلي او د خپلې ټولنې اړمنو خلکو ته د مرستې لاس ورکړي. د بلخ ولایت د کشندې ولسوالۍ په کچه د 100 ورزشکارانو په ګډون د کورش سیمهیزې سیالۍ ترسره شوې. د دغو سیالیو له ترسره کېدو موخه د مینوالو ترمنځ د کورش ورزش وده او پراختیا بلل شوې ده. د بلخ ولایت په کشندې ولسوالۍ کې د 100 تنو ترمنځ د کورش سیالۍ ترسره شوې. دغه سیالۍ د بلخ ولایت د کورش فدراسیون لخوا د دې ولایت د بدني روزنې او سپورت ریاست په همغږۍ د سیمهیزو او دودیزو لوبو د ودې او پراختیا په موخه د یوې ورځې لپاره ترسره شوې. د سیالیو په پای کې له ګډونوالو ورزشکارانو څخه 10 تنه مساوي پایلې ته ورسېدل او 40 تنه نور د خپلو سیالانو په وړاندې د بریا په ترلاسه کولو سره د اتلولۍ مقامونه خپل کړل. د
سیالیو مسؤلینو د دې پروګرام له جوړېدو موخه د پخوانیو لوبو بیا ځلې پراختیا او د ځوانانو ترمنځ د سالمې سیالۍ لپاره د روحیې پیاوړتیا یاده کړې ده. په پای کې غوره ورزشکارانو ته په پام کې نیول شوې ډالۍ هم ورکړل شوې. د بلخ د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو دا د دې مهال خبرونه تر بیا ښه وخت د الله په امان.